راغلی یم ستاسو په خدمت کې یو نوې ټکنالوژي سره به زه تاسو ته معرفي کوم تاسو ته به دا پېژنم معلومات به درکوم د ریټونه د هر څه ډېر یو زبردست ډېر اعلی شی دی ډېر استعمال شی دی او خلک یې ډېر زیات سبا استعمالوي او د هغې نه مخکې چې دا مونږ راوسپړو او دا چیک تاسو ته وښیم د دې پروګرام نو ویډیو لایک کړئ لاندې سره بټن سبسکرایب ولیکئ کالی بټن هغه ووهئ لاندې سره بټن څنګه کالی بټن هغه ووهئ او ویډیو باندې لایک او شان چې دی هغه کلیک کړئ او ملګرو سره شیر کړئ هغوی هم ګټه واخلي د نورو پښتو ویډیو لپاره تاسو ټکنالوژي موبایل نوي شیان چې مارکېټ کې سم تاسو ډېر نه ماته نه کوم ویډیو دغه دا دی دا مونږ دې ته ټرایپاډ وایي په انګلیسي کې څومره د برېښ ووالی شی ویلی شي دا د ستاسو مخکې ملګرو دا داسې یو شی دی چې دا اکثره خلک هغه ملګري چې مطلب فیسبوک کې لکه شوقیان وي چې فیسبوک پیجونه وي ویډیوګانې فني ویډیوګانې جوړوي یا مثال د یوټیوب چینل یې لري یا مثال پروګرام وي واده پروګرام وي کورسان پروګرام وي دې لپاره هغوی سره د کیمرې وس وي مطلب کیمرې نن سبا ډېرې قیمت لري DSLR کیمرې چې عادي کیمره کالي لکه نارمل کیمره هم 40-50 هزار روپونه کم نشته دی 500 روپونه کم نشته او چې ښه یاد یې خو بیا لاک او 2 لکه کوي نو هغې ته چا وس نه رسي او موبایل اکثره چې تل مطلب ریکارډ شي نو هغه به تا نه خوږي یا صحیح نه راځي دې لپاره دا شی راوځي دا شی ډېر ښایسته شی دی دې کې لکه ډېرې ماډل وي خو دا ښه ماډل چې پکې ما تاسو ته نن معرفت راچولی دی دې کې فوالی دا دی چې دې سره د بلوتوث خپل ریموټ دی یعنې لرې نه تاسو کولی شئ چې دې بلوتوث باندې دا کنټرول کړئ مطلب لرې فاصله کې 10 متره تاسو دا شی ایښی موبایل خپل کړ کړئ او لرې تاسو ریکارډ کولی شئ چې هر څه چې تاسو دا تاسو سره دا ریموټ دی دلته کېږي دې خواته لږ دا کیمره راواستله دا اوس تاسو نه ملګرو زه دا داسې یو شی دی داسې ښکلاوي دا چې کوم دی هغه بیا 3 سټیپه واپس بیا نور اوچتېږي لکه تاسو خپل دغه نه ګورئ ضرورت مطابق اولنی سټیپ یې دا دی چې دا به داسې اوچت کړئ صحیح شوه دویمنی سټیپ دا دی ګورئ داسې مکمل شانتې اوچت کړئ تاسو کولی شئ تاسو د پریکټیکل نه خیر کیمره دې سره راواچوئ کیمرې نه سره نو دا یو منټ صبر وکړئ دا داسې شی دی دا ځکه چې دا شی ما نه ډېر کړی دا بوتل ته ډېر ومړ او دا به درته ډېر ومړ دا ډېر شو دا تاسو کتی شئ ورو دا داسې یو شی دی چې مطلب دې کې تاسو کولی شئ د دې خپل یو شی بل شی هم دی او د انګرام د تاسو کاسټ کم د کیمرې کې ټیک نه کیمرامین لږ رانږدې رانږدې شي که ټیک پکې نه ښکاري تر صحیح خلکو نه صحیح ښکاره شي دا شی چې کوم دی دا به داسې د پاسه پې فټ کړئ ټول یې وګورئ ورونو داسې دا هم چې داسې کله پاسه پې سټ کو داسې ښکته نه به دا بل شی بې داسې را پټ کړئ داسې یو منټ سوري ما لکه چې غلط سټ له تاو کړو دې بل سټ له تاول غواړي دا شانتې نو دا اوس تاسو سیټ اپ ریډي شو نو و به تاسو څه کوئ چې دې کې به موبایل دی ما ځان سره موبایل البته نه یو منټ تاسو هم دلته اوسېږئ زر ډېر یو موبایل راوړم ډېره معافي غواړو ورونو ما نه موبایل هېر شوی و نو دا موبایل دی دا دې شي کې دا شان ډیکټیټ کېږي دا بهرنی شی او داسې پرې رافټ کړي ټیک شو دا شي اوس ستا دا موبایل چې کوم دی اوس تاسو سوچ وکړئ چې ستاسو موبایل اړو موبایل دی نو DSLR کیمره ده ټیک شو نن تاسو به خوځي راخوځي نه بالکل پروفیشنل کیمرامین شانته کې تاسو کولی شئ دا داسې کې تاوي کې ټیک شو داسې ریکارډینګ کې چېرته پرې کوئ سلو به یې تاوئ
نو پته به نه لګي چې دا موبایل باندې ریکارډ شوی صحیح ده که نه او چې ستاسو موبایل لکه کیمرې لږ شانتې ښه وي آیفون یا ګلیکسي وغیره وي ښکته وروسته کېږي دا شانتې کولی شئ ټیک شوه دا شانتې مکملې راتاولی شئ هر شی پې کولی شئ نو او د دې سره سره د دې غټه خوبي چې کوم ده لکه دا شیونه خو به مارکیټ کې ډېر میلاویږي خو چې دا کوم شی زه تاسو له ښیم دې غټه خوبي دا ده دا ریموټ دی دې دا ټیکنیک دی چې دا به تاسو څه کوئ دا ریموټ به د دې موبایل سره بلوتوث له به ځای دی کې دا ریموټ کې دا بټن ده دا بټن به داسې آن کوئ دا به هلته لایټ ولګوئ لایټ تاسو له ښکاري او لاړ به شي بلوتوث سیټینګ نه به لاړ شي بلوتوث به آن کوئ هلته کې دا رانیسي د دې خپله نامه د بلوتوث باندې هغې باندې به کلیک وکړئ کنیکټ به شي نو اوس مطلب اوس خواله دا دی چې تاسو سره ریموټ باندې تاسو کنټرولوی شئ لکه زه مثال کې طور پر ځم دې نه لرې ځم او داسې ملګرو سره یو شوټ کوم ټیک شوه که نه نو دا بټن داسې وام دې ځای نه پکچر وځي یا لرې نه ویډیو کوم دا بټن وام ویډیو شروع کېږي ټیک شوه که نه یا فني ویډیو جوړوم هایډن ویډیو جوړوم کیمره مې لرې چېرته پټه ایښې ده اورې ملګري ته ورځم په عذابوم هر څه کوم زما مطلب هر څه پې کولی شئ خو لرې نه تاسو کولی شئ ریموټ ته کنټرولولی شئ دې سره خپل چارجر دی هغه هم زه تاسو له وښیم دا ورسره چارجر دی رونو دا شی دی دا ریموټ خپله دی دا کیبل ځای شته دی که انکیس تاسو نه چارجر ته چېرته روکم شي داسې دا به تاسو کمپیوټر یا پلګ هر څه کې چې ورکوی دا چارجېږي نو دا ویډیو هم دومره دا شی تاسو ته ما معرفت له وړاندې کړو دا دې کې ورځي څوک هم چې ډي اس ایل آر د کیمرې شوقي او مطلب پکچر یا ویډیو جوړوي یا یوټیوب چینل دی ستاسو یا فیسبوک پیج د هغې لپاره ویډیو جوړوي یا څه نور مقصد لپاره ویډیو جوړوي او د کیمرې وس هم نه کېږي مطلب قیمت یې دغه دی نو دا شی والی د دې ریټ دی 1500 روپۍ 1500 کلارې دا میلاویږي په پېښور پاکستان هر ځای کې په افغانستان کې دا میلاویږي 1000 روپۍ باندې 1000 روپۍ باندې ما دا اخیستی دی نو دا ریټونه دومره قیمته نه 1500 روپۍ باندې تاسو ډي اس ایل آر کیمرې یوز د موبایل نه اخیستی شئ مطلب موبایل تاسو ایز ډي اس ایل آر کیمره یوز کولی شئ صرف په 1500 روپۍ ډېر اعلی ډېر زبردست شی دی امید لرم ویډیو هم خوښه شوي وي او نور ویډیوګانو لپاره چینل لاندې سبسکرایب سره بټن لیکل لا وګورئ دا وایي سیټ کو 60 بټن ووایي او دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ السلام علیکم مهرباني